د اروپا تر ټولو لویه فاحشه خانه تړل کیږي. نن درته ښکلي معلومات لرم. هیله ده تر پای وګورئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د اروپا تر ټولو لویه قانوني فاحشه خانه چې د جرمني په کولن ښار کې موقعیت لري تړل کیږي. د پاسچا په نامه دا فاحشه خانه د اروپا تر ټولو لویه فاحشه خانه ده. د دې ځای مشر په خپل اعلامیه کې ویل چې د پاسچا د فاحشه خانې د لارې پای را ورسید. دا فاحشه خانه وروسته د سخت تاوان څخه بندیږي. څو میاشتې کېږي چې په جرمني کې کرنټین پلي کېږي او د کار د فاحشه خانو کار له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. د دې ځای مشر وایي چې حالت نامعلوم دی. سړی هیڅ نشي ویلی. دولت د راتلونکي په هکله دوی ته غوس نه وایي. د ده په وینا که حکومت ورته ویلی وای چې راتلونکي کال به کرنټین نه وي نو دوی به له بانک قرض اخیستی وو او د قطعي ماتې سره به نه مخ کېدل. خو حکومت دوی ته ویلي چې هر څه امکان لري. دا فاحشه خانه چې 10 منزله اپارتمان کې جوړه شوې ده د اروپا تر ټولو لویه فاحشه خانه ده او په سلګونو کارکوونکي او په زرګونو مشتریان لري.